أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ښاغلو مشرانو ستړي مه شئ. ښاغلو مشرانو، ډاکټر خان تحریک غواړي چې پښتنو ماشومانو ته دې کم از کم بنیادي زده کړه په خپله ژبه کې ورکړی شي، ځکه چې په خپله ژبه کې زده کړې سره پوهه راځي او پوهې سره پرمختګ. مطلب پوهه د پرمختګ دپاره لازم ده او پوهې دپاره په خپله ژبه کې زده کړه. هم دغه وجه ده چې موږ غواړو چې پښتنو ماشومانو ته دې په خپله ژبه کې زده کړه رایج کړي چې پښتون هم په قومي توګه د پرمختګ په لار روان شي. یاد ساتئ، موږ د نورو ژبو خلاف نه یو. نورو اهمو ژبو ته دې په نصاب کې بس د ژبې په توګه ځای ورکړی شي. یاد ساتئ، په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه د پښتون قوم نړیوال حق دی چې نه ورکول یې ظلم او پښتون قوم ناپوهه غلام ساتل دي. موږ د پښتونخوا ټولو مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې د پښتنو په خاوره دې موږ پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه رایج کړي او د نړۍ ټول عام و خاص پښتنو ته دا خواست کوم چې زموږ ملاتړ وکړي، زموږ مرسته وکړي چې په هر ډول وي چې موږ پښتانه ماشومان دا بنیادي زده کړه دا نړیوال حق ترلاسه کړو چې کم د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره لازم دی. اوس که په دې لړ کې څوک څه پوښتنه لرئ نو کولی شئ. په خپله ژبه کې د تعلیم څه فایدې دي؟ ملګری تپوس کوي. په خپله ژبه کې زده کړې سره پوهه راځي او پوهې سره پرمختګ. او یو ماشوم چې څونه په خپله ژبه کې پوهېږي هغه په یو ژبه کې هم نه پوهېږي. د دې هم یو دغه فایده ده چې په خپله ژبه کې زده کړې سره پرمختګ راتلی شي. نو په خپله ژبه کې زده کړه پوره نسل دپاره ډېر اهم دی. په پاکستان کې لکه موږ ډېر خلک پېژنو، عبدالقدیر خان دی یا نور دي چې ترقي هم کړې ده، ساینسدانان دي ډېر په غټو غټو ځایونو کې دي، نو هغوی به ترقي څنګه کړې ده؟ په خپله ژبه کې تعلیم نه دی خپل کړی. چې په ملک کې داسې دنیا کې داسې ډېر لږ کسان وي چې جینیس وي او دا کسان هغې کې یو دي. اوس ټول کسان خو جینیس نه وي، د دغې د وجې نه هغې په خپل ژبې کې زده کړې سره هغې بغیر دونه ترقي کړې ده. نن سبا خو په ټوله دنیا کې خلک وایي چې انګریزي ده، نو ځکه خلکو دا نظام تعلیم په انګریزي کې رایج کړی دی. تاسو څه وایئ؟ دې زه خو به دا وایم چې انګریزي ژبه خو ده ترقۍ دپاره لازم ده، دا خو زه وایم، خو په خپلې ژبې کې چې زده کړه ده هغې بغیر خو زه وایم چې ترقي اډو کېږي نه. چې تاسو ګورئ نو د دنیا چې ټول ترقي یافته ملکونه دي چې چین دی، هغې څونو ټولو کې زیات ترقي چین کړې ده، هغې په خپله ژبه کې زده کړه ده. یو خبره داسې کېږي که پښتانه په خپله ژبه کې تعلیم وغواړي نو دوی سره به پاکستان مات شي. دې په هکله تاسو څه وایئ؟ جی نو پاکستان به زه تاسو ته ووایم چې سند کې په خپله ژبه کې زده کړه شته، نو هغې سره پاکستان مات نه شو. نو بیا چې موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه میلاو شي نو بیا دې سره پاکستان به څنګه ماتېږي؟ ډېر زیات خلک درته سلامونه او شتغه رالیږي، د ټولو مننه وکړه. د ټولو دې مننه، ډېره ډېره مننه چې تاسو زموږ دونه مرسته کوئ. ها دا داسې خلک وایي څومره چې انجینران دي، ډاکټران دي، ساینسدانان دي، دا ټول انګریزان دي، نور څوک خو نشته دي. دا خو دغه نشته چې ټول انګریزان دي. اوس تاسو خپله وګورئ کمپیوټر ایجاد انګریزانو نه دی کړی، ټي وي دغه دا ټول ایجادات یو هم پکې دا دغه انګریزانو نه دی کړی، څه څه به کړي وي خو ټول انګریزانو نه دي کړي. یو ملګری وایي چې د پاکستان پښتانه په پښتو نه پوهېږي، دې باره کې ته څه وایې ورته؟ چې
کم نه پوهېږي هغې دپاره د کمیونټي سکولز جوړېږي چې هغې دې هم په خپله ژبه کې زده کړه علي نه لکه د ده مطلب دا دی چې که ماشومانو له په پښتو ژبه کې تعلیم ورم کړي نو مطلب هغوی به پرې نه پوهېږي آیا د ده خبره صحیح ده جی نو پوهېدو خبره دا نه ده ماشومان ټولو کې زیات په خپله ژبه پوهېږي دا تش هغې وایي چې نه پوهېږو خو یو ځل هغې ته به مخې ته کېده یو کتاب پښتو کېده نو هغې به بالکل صحیح وله ورځي خو د نورو کتابونو هغې ته دونه علم نشته چې څرنګه د پښتو کتاب وي یو ملګری تپوس کوي وایي زموږ خو قومي ژبه اردو ده تاسو د پښتو خبره کوئ ګورئ نو پاکستان یو قوم نه دی نو د دغې د وجې نه اردو زموږ قومي ژبه نه ده څنګه لږی راته وضاحت غونډه کې وکړه بس تاسو کوم بیا سره چې پاکستان تاسو کوم نه زموږ قوم پښتون قوم دی زموږ چې څنګه یو قوم وي هغه پښتون قوم دی نو زموږ چې ژبه ده هغه پښتو ده نو پاکستان زموږ قوم نه دی هغه زموږ ملک دی هسې دلته خو ډېر غیر زبان خلک هم اوسېږي لکه د پردی ژبې دي د هغې نور خلک دي نو که چېرې دلته په پښتو ژبه کې تعلیم شو نو هغوی ته به نقصان نه وي د دې هغوی به څه کوي بیا چې که هغې کولی شي نو هغې ځان له کمیونټي سکول جوړ کړي او که موږ ورته څه هیلپ کولی شو څه مدد یې کولی شي نو موږ به وکړو او که نه شو کولی نه هغې کولی شي نه موږ کولی شو نو بیا هغې ته پکار ده چې موږ سره لږ کوپریټ وکړي چې څنګه په سند کې پښتانه سندیانو سره کوي یو ملګری وایي چې دا پښتو خو بس رایټ شوې ده که نه په نصابي تعلیم کې نور تاسو څه غواړئ موږ دا غواړو چې پوره چې نصابي تعلیم دی هغه پښتو ژبه کې شي دا یو کتاب دا خو بس تش پنځمه پورې دی باقي هغې نه مخکې خو یو کتاب هم نشته دا یو ملګری سوال کړی دی وایي پېښور سکولونو کې ولې پښتو نه ښایي مطلب جی په پېښور کې سکولونو کې پښتو ولې نه ښایي یو ملګري تپوس کړی دی نو دغه خو موږ وایو که نه چې ولې نه ښایي ځکه چې دا موږ دپاره ډېر ضروري دی چې دوی بس اوس دوی تش دا سوچ کوي چې انګریزي ډېره اهمه ده خو پښتو موږ دپاره ډېره اهمه ده انګریزۍ نه هم زیات موږ منو چې انګریزۍ ژبه د یو نړیوال ژبه ده دا یو ډېره اهمه ژبه ده خو پښتو چې دی هغه د پښتون قوم دپاره ډېره اهمه ده ولې اهمه ده ځکه چې یو ماشوم په خپله ژبه کې ټول کې زیات پوهېږي نو اوس چین په خپله ژبه کې پوهېږي نو هغې دپاره په خپله ژبه کې زده کړه ده نو ځکه هغې دونه ترقي کړې ده چې یو ځل موږ دپاره په خپله ژبه کې زده کړه راغله نو موږ به هم ترقي کوو یو ملګری وایي چې ما ویل که دغه مبارزه کې مونږ یوازې یو په دغه کار کې مونږ یوازې یو خو نه وي نور خلک هم شته ډېر تعریف یې کړی ستا چې مطلب ته دا کار کې هغې ته څه مننه ور غواړي رفي نوم یې دی رفیع صاحب ډېره مننه ستاسو چې تاسو زما دونه دغه وکړو زموږ دونه امداد کوئ زما دونه حوصله افزایي مو وکړه ستاسو ډېره ډېره مننه محمد نعیم موسی ناصري وایي مونږ ته چې څوک حق نه راکوي بیا ریاست سره څه کول پکار دي که ریاست مونږ ته حق نه راکوي دا کم حق چې مونږ د چا نه غواړو دا که مونږ ته نه راکوي بیا به مونږ څه کوو مونږ به کوشش کوو ماشومانو ته څه پکار دي ماشومان ته پکار دی چې هغې خپل غټ پوهوي هغې ته وایي چې زموږ دپاره دا ضروري دی هغې ته خپل کتابونه وله وښیي چې دا وګوره زموږ څه څه راځي او څه څه زموږ نه دي دا هر څه موږ به پوهېږو هم نه په خپله ژبه کې د تعلیم دپاره ماشومان څه کولی شي لکه کم اقدامات اوچت کړي ماشومان دا حکومت نه دا غوښتنې په څه طریقې شروع کړي دغه زما په خیال تپوس دی هغې سوشل میډیا په ذریعه هم کولی شي ویډیوز اپلوډ کولی شي خپل غټو ته وویلی شي هغه پوهولی شي هر دغه طریقه هغه مظاهرې کولی شي یو ملګري و چې ستاسو پښتنو مشرانو تر اوسه پورې په خپله ژبه کې د زده کړې غوښته ولې نه ده کړې ته ورته په دې باره کې څه ویل غواړې جی هغې زما په خیال چې هغې پته هم نه وه هغې په سترګو باندې یو داسې پرده چولې شوې ده چې هغې ته خپله پته نشته هغې ته صحیح پوهېږي نه هغې بس وایي چې انګریزۍ ژبه ښه ده انګریزۍ ژبه هکې ترقي شته انګریزۍ ژبه کې ترقي شته خو هغې تر اوسه چین او دغه ته لیدلي نه دي مونږ چې دی د نورو دغه ته ګورو انګریزۍ نه مونږ عزت کړی دی چې انګریزۍ ژبه ډېره اوچته ده او دا ډېره ښه ده خو دا نه دي زده کړې هغې نه چې هغه زموږ دپاره څومره ضروري ده چې هغې څنګه ترقي کړې ده د هغې هغه عادت مونږ ولې نه الو
منایل خان یوسف خان وایي چې ستاسو په وینا کې د انګلیش ټکي ډېر زیات دي نو د دې څه وجه ده د دې وجه دا ده چې زمونږ چې دا مشران دي موږ ته زیات دغه کړی نه دی او زمونږ پښتو ټوله ختمه کړې ده زموږ تش هغه هم یو کتاب وي او هغه یو کتاب چې وي هغه هم بس پنځمه پورې ختم شي دې د وجې نه زموږ او ټول بیا انګریزۍ کې دی نو انګریزۍ کې زما ژبه به څنګه نه تبدیلېږي اوس زما ژبې ته وګورئ چې څونه خرابه شوې ده را روان چې بیا به نسل وي هغه بیا څه کېږي د یو رفیع ملګری دی دا تپوس کوي وایي زموږ پېښوري وروڼه ولې سکول ته مطلب ښوونځی نه وایي یونیورسټۍ ته پوهنتون نه وایي یا هغه چې دی مطلب یو شعبه چې وي لکه پی ایچ ډي چې پکې کېږي پوهنځی ولې نه وایي او یو سټوډنټ ته مطلب دی زده کړیال ولې نه وایي پښتو نومونه ورته ولې نه اخلي هر څیز ته د پښتو نوم ولې نه اخلي څنګه هر څیز ته د پښتو نومونه ولې نه وایي د پښتونخوا د کم پښتانه چې دي موږ لکه موبایل شو ټي وي شو دا نور شیزونه دې له موږ د پښتو نومونه ولې نه وایو حالانکې د دې نومونه شته دي د دې وجه څه ده موږ ولې نه وایو نو دغه وویلو چې هغې موږ ته زیات څه ښیلي نه دي هغې موږ ته تش یو پښتو کتاب راکړی دی هغه هم چېرته پنځمه پورې ختم شوی دی او لسم شپږم نه پس خو اډو یو کتاب نشته تاسو خپله هر یو زموږ خیر پښتونخوا کې یو کتاب وګورئ یو کتاب کې د پښتو یو ټکي نشته او تس انګریزۍ ده او نور هېڅ نشته دا انګریزي دی وایي چې دې دپاره ضروري ده چې دا ډېر خلک چې دی نو هغه بار ملکونو ته ځي هغه هلته کې نوکریانې کوي نو دا انګریزي کې نصابي تعلیم دی ځکه رایج کړی دی دغه خبره ده که نه انګریزي ژبه کې د نصابي تعلیم رایج کولو دغه وجه هم دی ښایي چې زموږ ډېر خلک چې دی بار ملکونو ته ځي نو هلته کې بیا څه وایي دا خبره سمه ده انګریزي ژبه وایي دې دپاره ډېر ضروري ده که نه ځکه د نصابي تعلیم دغه کړی دی یوازینۍ خبره خو دا ده چې زیاتره چې قومونه دي هغه په خپله ژبه کې زده کړې ده او هغوی خپله ژبه خوښوي او وایي هم او دویمه دا ده چې صرف د انګریزي ژبه ویلو او زده کوله خبره ده نو هغه تش په نصاب کې یو کتاب اچولو سره هم هغه کېږي زده کېږي او ښایسته لیکلی کېږي یو ملګری دی لر او بر په نوم باندې وایي وړۍ خوراکۍ نه یو تپوس وایي په خپله ژبه کې لیک لوست کولی شي لیک لوست اوري لږ ډېر کولی شم چې څونه ما زده کړي دي پنځمه پورې زده کړی دی خو ما په پښتو ته ډېر زیات غور ورکړی دی ما ځکه چې پښتو زما قومي ژبه ده نو ځکه ما ته لږ ډېر راځي خو نور ماشومانو ته دونه هم نه راځي یو ملګري تجویز را لېږلی دی چې ګلالۍ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن سبا اکثره کورونه د انګلیس ژبې توري خپلو ماشومانو ته ښایي نو د دې لپاره کول پکار دي چې سوچه پښتو ماشومانو ته وښیو ډېره مننه ستاسو ډېره مننه او تاسو بالکل صحیح ویلي دي چې هغوی ته ویل غواړي او زما پلار هم ما ته بالکل سیده لاره ښیلې ده چې دا پښتو زموږ قومي ژبه ده او دا انګریزي زده کول ښه ده او دا ویل او زده کول ضروري ده خو پوره نظامي تعلیم دې دپاره بدلول خو صحیح نه ده که نه نو تاسو ډېره مننه ډېر ملګرو سلامونه را لېږلي دي وقتن فوقتن دي ټول د په یو ځای کې جواب ورکړي سلامونه جواب ستاسو ټولو ډېره مننه وعلیکم السلام تاسو ټول زموږ مرسته کوئ چې موږ هم نور مخکې لاړ شو او زموږ دا موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه میلاو شي ډېره مننه یو ملګري کابل ته د راتلو دعوت درکړی دی او ډاکټر خان صاحب ته وایي چې دا ځان سره کابل ته چکر له بوځه چې دا هلته کې دغه شي دغه مطلب دی انشاءالله که الله وغوښتو نو درځو به ضرور به درځو ډېره مننه یو ملګری وایي په پښتنو کوم لیکل یا پښتو کوم لیکل چې کوم دي یا کومې ستونزې دي وایي دا په میډیا نه ښایي ټولې په اردو ښایي مطلب په پښتو ژبه یې نه ښایي ټولې په اردو ښایي د پښتنو چې څومره مشکل دي دا چې دي په اردو ژبه ښودلی کېږي په پښتو نه دا ولې څنګه ستاسو په سوال زه څه پوه نه بل شم ملګري ډېر مزیدار ته په راتلونکي کې څه غواړي چې څه جوړه شي ته څه غواړې چې په راتلونکي کې څه جوړه شي زه غواړم چې زه د پښتون قوم دپاره یو غټ کار وکړم څه جوړل یا دغه نه جوړم خو هغې دپاره د هغې د یووالي یو مقصد جوړ شم چې هغې یو شي زه بس دا غواړم څه جوړ شم یا نه جوړ شم بس پښتون قوم یو شي بس دا غواړم دا یو ملګري
سوال کړی دی وایي پښتنو پارلماني مشرانو ته یا چې کوم همداسې هغه دي د دې ته ته څه پیغام ورکول غواړې د پښتنو مشرانو ته ستا څه پیغام دی چې هغې مونږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي په پښتو ژبه کې زده کړه راکړي چې ټول نصابي تعلیم په پښتو ژبه کېږي چې مونږ هم ترقي وکړو او مونږ هم مخکې لاړ شو نورو ژبو هغوی سره څه پکار دي نورو ژبو کې سره څه پکار دي نورو اهمو ژبو چې دي که نه هغه زموږ په نصاب کې یو ژبې په توګه ولې ځای ورکول پکار دی د ملګرو سلامونه رالیږلي په یو ځای ول سلامونه سلامونه جواب هم له ورکړي او خاتمه مو کړه د نننۍ لایف پروګرام شکریه ادا کړه وعلیکم السلام ډېره مننه تاسو ډېره مننه چې تاسو ټول زما مرسته وکړه او تاسو ټول نن زما لایو ویډیوونه شیر کړه تاسو ډېره مننه یو ملګري ویلي و چې وقتاً فوقتاً په کار دی چې منایل خان لایو راځي نو ته ورته څه وایې چې راځې به که نه او انشاءالله